بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجمان تاسو ګورئ چې فورکشن سره په دې ویډیو کې موږ د ټایم فریم باره غږو. ټایم فریم څه ته وایي، فائدې څه شي ده، د هغې څخه استفادې سره تاسو ټریډ څنګه صحیح کولی شئ، صحیح پروفیټیبل ټریډ څنګه کولی شئ، او د هر ټریډ نه مخکې باید تاسو دا ټایم فریم ضرور وګورئ. دا مهمه ده چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې صحیح پې پوه شئ. صحیح شو، دا ضرور او مهم او اساسي موضوع ده چې هر یو کس غواړي پروفیشنل صحیح ټریډر شي، پروفیټیبل ټریډینګ وکړي، هغه دپاره ټایم فریم یادول ډېر ضرور دی. صحیح شو. ول د منصور سوال لیکلی هاو ټو ټریډ ان د ډیفرنٹ ټایم فریم. ټایم فریم کې مختلف ټایم فریم کې اول خبر د تعریف کوم د پښتو کې هم ساده به ټایم فریم څه ته وایي. ټایم فریم هغه ساعتونه، منټونه، ورځې دي چې هغې باندې تقسیمیږي. چې تقسیموي دا کینډلې ده، شنې او سرې کینډل ته ګورئ تاسو. دا کینډلې څه شی کوي؟ تقسیموي په منټونو، په ساعتونو، په ورځو، په هفتو، په میاشتو، په کلونو تقسیموي. صحیح شو. دې ټایم فریم کار دا دی. صحیح شو. ګوره د موږ سره جی پی بي یو ایس ډي دی، دلته هر یو پی آر موږ سره دومره دا ټایم فریم موږ سره راکوي. صحیح شو. صحیح شو. دا MT4 MT5 کې هم تاسو دا ټایم فریم کتلی شئ. دا ټایم فریم مطلب څه شی دی که به ځان ډېر نه کنفیوز کړئ. مطلب دا دی، یو مثال زه درکړم چې تاسو پرې پوه شئ. یو مړه راوالې په چاقوي کټ کې دوه تقسیمه کېږي، نور خو هماغه مړه ده. دا که څومره هم تاسو تقسیموئ، څومره پرزې به وړې وړې ټوکړې کېږي، تقسیمات یې زیاتېږي، خو نور مړه هماغه مړه ده. صحیح شو. همداشان تاسو یو شی، یو جسم، یو غټ جسم د ظاهر یو رقم کتل کېږي، هغه تاسو میکروسکوپ لاندې کېدئ، زوم ان یې کوي، نو تاسو هغې کې شاید چینجي یا نور کوم بکتریاوې یا بل میکروبونه تاسو ته ښکاره شي میکروسکوپ لاندې، خو همداسې نه ښکاري. نو دا د دې ټایم فریم کار دا دی چې تاسو دا کینډلې نور هم زوم ان وګورئ، مطلب نور هم رانږدې وګورئ چې تاسو ته معلوم شي چې دا مارکیټ کم خوا روان دی، بره ځي، لاندې ځي، کم خوا ځي. نو تاسو زوم ان او زوم اوټ کې په دواړو کې تاسو ته فایده ده چې تاسو مارکیټ صحیح انالایز وکړئ، صحیح تاسو پوزیشن او پروفیټیبل ټریډ وکړئ. صحیح شو. انشاءالله په دې خو پوه شو چې ټایم فریم څه ته وایي. اوس راځو چې دا ټایم فریم نه فایدې د استفاده څنګه واخلو چې دې کې موږ ټریډ وکړو. ولې د موږ یو سټریټجي، یو ساده چې تاسو ته اسانه شي. ولې د موږ 3 نومونه لیکلي: ګرینډ فادر، فادر اینډ سن. نیکه، پلار او زوی. نیکه، پلار او زوی مطلب دا شو چې مطلب نیکه چې د خپل زوی کنټرولوي، او زوی دا پلار چې دی بیا خپل زوی کنټرولوي. نو مطلب په عام اصطلاح سره مشران په کشران زوروري. نو که چیرې مشران کم خوازي، کم خوا باندې تلي یا کم خوا باندې ځي، نو کشران هم هماغه شانتې د ماشومتوب نه ماشان غټېږي او هماغه شانتې حرکت کوي پلار او نیکه سره. صحیح شو. نو دغه شان تاسو په دې یو عام اصطلاح سره نیکه، پلار، زوی زده کوئ چې نیکه اول به نیکه ګورئ، بیا به پلار ګورئ، بیا به د زوی حرکت ګورئ چې دا نیکه او پلار کم خوا روانې، نو زوی به حتما همه خواته ځان سره بوځي. صحیح شو. که لاندې روانې لاندې، که بر روانې بره. اوس ګوره های ټایم فریم شو ګرینډ فادر کې، یعنی نیکه کې، فادر کې شو میډیم ټایم فریم شو، او سن کې شو لو ټایم فریم شو. یعنی دې شان ته موږ یو ټریډینګ پلیس ټایم فریم هم ویلی شو چې موږ په دې کې دا نور دواړه ګورو، ګرینډ فادر او فادر صرف سرچ کوو چې دا مارکیټ بره روان دی که لاندې روان دی. صحیح شو. سایډ وی روان دی، مطلب د دې یو ټرند موږ ګورو. په فادر کې موږ ګورو چې مارکیټ کم خوا روان دی، ګرینډ فادر کې موږ ګورو، په فادر کې موږ ګورو صرف موډ ګورو چې مارکیټ کم خوا روان دی. بیا په سن کې موږ چې کوو ټریډ لګوو، بای یا سیل لګوو چې مارکیټ که دې دواړو کې بر روان خو په سن کې موږ ګورو چې لږ یو ښه شین کینډل بره جوړ شي، بس بیا ټریډ لګوو بای. او که دا دواړه ګرینډ فادر او فادر لاندې روان نو که سن کې یو سور کینډل لاندې جوړ شي، نو موږ بیا سیل لګوو، ځکه چې پوهېږو چې ګرینډ فادر او فادر یې راکش کوي لاندې یا بره. صحیح شو. ښه، اوس دلته بله مهمه خبره دا ده چې بعضې خلک سکیلپینګ کوي، بعضې خلک ډے ټریډینګ کوي، بعضې سوینګ ټریډینګ، بعضې پوزیشن ټریډینګ. په دې باندې خو به زه تېر ویډیو کې غږېدلی یم، خو لږ بیا درته ووایم چې سکیلپینګ ډے ټریډینګ چې دی یو ورځ والا ټریډرانو ته وایي چې ټریډ سهار نه کوي او ماسخوتنه پورې خپل ټریډینګ بندوي. او سوینګ ټریډر پوزیشن ټریډرز چې دی هغه خپل ټریډینګ د 2-3 ورځو نه واله تر میاشتو پورې خپل ټریډ پرېږدي، سودا پرېږدي چې تاوان ګټئ، بیا خپل ټیم ورته ټاکي، ورځې ورته ټاکي، هفتې، 2 هفتو، ورځو، میاشتو بعد خپل ټریډ بیا په ګټه یا تاوان کې کلوز کوي. صحیح شو. نو دې دواړو دپاره علیحده، یعنی ګرینډ فادر، فادر او سن دا لږ فرق کوي. د څه دپاره؟ د سکیلپینګ او ډے ټریډر دپاره چې دی ایزي او سمپل دا دی چې دا یو سټریټیجي هم ده او دا یو ښه سټریټي انټرنیشنل هم کارېږي، تاسو دپاره هم انشاءالله فایدهمنه ده. صحیح شو. دې کې کوم ټایم فریم تاسو کار کوئ؟ د سکیلپینګ او ډے ټریډینګ. تاسو که چیرې یو ورځنی ټریډ کوئ، 1 ساعته 2 ساعته او مکمل د یو ورځ والا ټریډران یې، نو تاسو کوم یو سټریټجي کار کوئ؟ 1 اور نه والا 1 اور به اول ګورئ د ګرینډ فادر کې. صحیح شو. زه به دلته دا را نږدې کړم چې تاسو ته شاته ښکاري. ګوره ګرینډ فادر کې
ګرینډ فادر کې چې دی 1 اور والا چارت به ګورئ 1 اور والا چارت به ګورئ په فادر کې چې دی 30 منټس والا چارت به ګورئ په سن کې چې دی 5 منټ والا کې چارت به ګورئ او چې لږ زره ښه کینډل پکې لاندې باره وو نو بس هغه خواته به ټریډ وکړئ. صحیح شو. راځئ یو اگزامپل جوړ کړو. اول اگزامپل نه مخکې به دا بل هم تشریح کړو سوینګ ټریډینګ او پوزیشن ټریډر والا هغه لپاره کوم سټریټیجي ده هغه لپاره هم هغه لپاره لږ مختلفه ده. هغه لپاره به تاسو اول ډے ټایم فریم ګورئ. ډے چې مو کتو چې مطلب مارکیټ بره ځي لاندې ځي که سایډ وی دی مطلب که بره ځي نو بیا به پسې کوم ټایم فریم وګورئ 4 اور والا یعنې 4 ساعتو والا ټایم فریم به وګورئ. بیا ورپسې چې دی 1 ساعته ټایم فریم به وګورئ چې مارکیټ کم خوا ده. نور دواړو د ډے ټایم فریم او 4 اور ټایم فریم کم خوا روانو نو ما خواته به تاسو په 1 اور کې خپل ټریډ پلیس کوئ او ټریډ به لګوئ. صحیح شو. راځي چې یو اگزامپل صرف د سوینګ ټریډینګ او ډے ټریډینګ والا وګورو چې مطلب څنګه تاسو دا سټریټیجي عملي کوئ. ګوره دلته اوس ګورو موږ ورګورو زوم اوټ کوي لږ زره چې موږ ته لږ زره لرې نه ښکاره شي. ګوره دلته ګوره تاسو ته زه به دا لیکل لږ زره سیټ ته کړم دا هم سیټ ته کړو دا دلته تاسو ګورئ مارکیټ اوورآل خو لږ ډاون راغلی خو دې ځای نه تاسو ګورئ چې دا ساعتو والا دی دا ډېر ساعتونه دي دې ځای نه مارکیټ بره تللی. صحیح شو. مارکیټ ټرینډ بره دی. 1 ساعت کې 1 ساعت کې موږ وګورو چې مارکیټ بره تللی دی. اوس راځو 30 منټو والا ته 30 منټو کې ګورو چې مارکیټ کوم خوا تللی مارکیټ ګورو 30 منټو کې مارکیټ بره تللی. صحیح شو. 30 منټو کې مارکیټ سیر تللی دی بره تللی. 5 منټ راځو 5 منټ کې ګورو مارکیټ کوم خوا تللی دې ګورو مارکیټ لږ زره سایډ وی هم راغلی دی او حالا چې بره تللی خو دې ځای کې لږ زره ډاون راغلی دی. دې ځای کې صرف لږ صبر موږ ورته کوو چې مارکیټ هلته دواړه خواته مارکیټ بره تللی نو دلته هم باید لږ زره یو شین کینډل لږ به یې زوم ان کړم چې تاسو ته لږ ښې ښکاره شي. زه دا دلته هم باید چې لږ زره یو ښه غوندې شین کینډل جوړ شي. صحیح شو. یو ښه غوندې شین کینډل جوړ شي دې ځای کې یو ښه غوندې شین کینډل بره خواته جوړ شي نو تاسو بیا دې ساحه کې دې ځایونو کې چېرته بای وکړئ انشاءالله پروفیټیبل ټریډ به وي. صحیح شو. همداشانتې به اگزامپل په دغې کې هم ورکړو ډے ټریډینګ لپاره د سوینګ ټریډینګ او پوزیشن ټریډینګ څوک چې وګ ټریډ کوي هغه لپاره دلته تاسو ګورئ اوورآل مارکیټ چیرته تللی دی بره تللی. صحیح شو. مارکیټ بره تللی دی بره تللی نو صحیح شو. دلته موږ وکتو چې مارکیټ څه شي تللی دی بره تللی دی نو اوس موږ راځو اوس څه شي ته راځو 4 اور والا چارت ته راځو. دا 4 اور والا چارت موږ کلیک کوو. ګرینډ فادر ویلی چې مارکیټ بره تللی. اوس فادر ته راځو. فادر وایي فادر هم مارکیټ لږ به زوم اوټ کړو دا دی فادر هم وایي مارکیټ بره تللی دی او ځیم. صحیح شو. امکان لري چې بره نور هم لاړ شي. نو اوس راځو موږ ټریډ چیرته لګوو په سن کې به ټریډ لګوو. صحیح شو. سن موږ ټریډ لګوو ګوره مارکیټ په سن کې هم بره تللی دا دی ګوره تیار دلته ټریډ پوزیشن هم ته په لایو مارکیټ دی اوس مارکیټ شروع دی دا ګوره لایو مارکیټ دی نو دې ځای کې ګوره که لږ شین کینډل لږ بره دې ځای پورې لږ یو غټ کینډل جوړ شي تاسو دلته څه کولی شئ بای کولی شئ. نو که همداسې مارکیټ هغوی وایي چې مارکیټ هلته لاندې هم روان و که لاندې هغوی اشاره کړې وه نو تاسو په سن کې هم ګورئ چې یو شین سور کینډل لاندې جوړ شي لکه دلته چې دا سور کینډل جوړ شوی داسې یو کینډل لاندې جوړ شي نو بیا سیل کوئ. صحیح شو. نو دغه شانتې دا تاسو زده کوئ پوهه پکې تاسو حاصله کړئ انشاءالله ډېر شیونه به زده کوئ. بیا هم څه مشکل یې پوښتنې ازادانه تپوس کولی شئ او الله دې وکړي چې جوابونه پوښتنې مو حل شوي د ټایم فریم په اړه د ټایم فریم مربوطه که بیا هم څه مشکل یې پوښتنې ازادانه تپوس کولی شئ کمنټ باکس کې واتساپ نمبر وغواړئ واتساپ نمبر باندې به سره مشکل حل کوو وغږیږو او که بیا هم څه نور نوې خبرې غوښتې بیا به یو بله ویډیو ډیمانډ کې تاسو واتساپ کمنټ باکس کې ولیکئ بیا به نوې ویډیو انشاءالله بل هم پرې جوړه کړو. صحیح ده. الله دې وکړي چې مشکل مو حل شوی وي جواب مو حاصل کړی وي بیا هم څه مشکل ازادانه تپوس کولی شئ. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.